السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، زمونږ ژوند د پریشانونو ډک دی، د رکاوټونو نه ډک دی، د ختمېدلو اړو نوم نه اخلي. چې کوم کار ته لاس اچو کار جوړیږي نه، بلکې الټه چې دی هغه بندیږي. هغه نوکري وي یا کاروبار وي یا د رشتهدارۍ څه ژوند جوړو یا څه مقصد دپاره د حاصلولو دپاره کوشش کوو، نو هر طرف ته د بندولو نه علاوه بل هیڅ په نظر نه راځي. ستړي شوي یو، هر ځای کې موږ لاس او خپې رانغښتې وي، ناامیده شوي یو، هر یو حکمت عملي موږ ازماو کړي وي، هره دروازه په موږ بنده وي. نن به زه ته یو داسې راز د قرآن کریم وښیم چې په خپله قرآن کریم موږ ته ښودلی دی. دا څه تعویض نه دی، دا یو معمولی وظیفه نه ده، بلکې دا یو بنیاد دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپله استعمال کړی دی. دا ویډیو تر آخره پورې وګورئ په توجه سره او د زړه لګاو سره. انشاءالله ستاسو ژوند کې به ټول رکاوټونه یو یو په ختمېدلو په نظر راځي. سوره فاتحه موږ هر لوکې او غټ موږ په منځونو کې بار بار وایو. په دې کې یو آیات دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، چې زه صرف ستا عبادت کوم او صرف تا نه به مدد غواړم. دا آیات صرف د ویلو دپاره نه دی، بلکې دا یو عهد دی، بلکې دا یو اعلان دی. دا آیات یو منهج حیات دی. د دې اوله حصه ده ایاک نعبدو، موږ به خاص تا عبادت کوو، ستا اطاعت به کوو، تا ته به رجوع کوو، تا ته به سجده کوو، تا نه به دعا غواړو. زمونږ یره، زمونږ امید ټول به د الله دپاره. دا به د پیر دپاره نه وي، بلکې د قبر دپاره به نه وي، بلکې یو رسم به نه وي. د دې دویمه حصه ده و ایاک نستعین، یعنی موږ مدد به هم صرف د الله نه غواړو. جایزه چې کله پریشانه شئ، د ټولو نه اول رابطه د چا سره کوئ؟ کله چې څه مسله راشي نو په زړه کې د ټولو نه اول نوم د چا راځي؟ او بیا د هغه پریشانۍ اخري حل او رجوع چا ته کیږي؟ دا آیات موږ ته ښیي د ټولو نه اول او ټولو نه اخر هم دقه یو الله دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم کس د الله نه غواړي الله ول ورکوي، او چې څوک د الله نه بې پرواهي او بې نیازي اختیار کی، الله جل جلاله دې نه هم بې پرواهي اختیار کی. د مدد ته اخیستلو تعلق صرف او صرف د الله سره تعلق دی. الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. وایي که الله وغواړي الله خپل رحمت د مخلوق دپاره کولاوي، د بندولو دپاره هیڅوک نشته. دا د الله وعده ده. الله جل جلاله چاته د رحمت دروازه کولاو کی، که هغه د رزق وي، که صحت وي، که د واده وي، که د اولاد وي، او یا څه بل څه خیر وي، ځمکه او اسمان تمام طاقتونه یو ځای شي، هغه بندول وغواړي د بندولی نشي. تاسو به کتلی وي چې الله جل جلاله په غرونو باندې واوره ورئ او د هغې نه چشمې جاري کي، او د هغې نه بیا په ولو کې اوبه راځي، او د هغې نه دریاب ته بهیږي. څوک د بندولو والا یا د ایسارولو والا هیڅوک نشته. دقه رنګې الله جل جلاله د خپل بنده دپاره خپل رحمت هغه دریا جاري کی، نو د دنیا یو طاقت هم داسې نشته چې هغه رکاو کی. دا څه یو جادو نه دی، دا د الله وعده ده، حقیقت دی. دا یو وظیفه تر هغه وخته پورې کار نه کوي تر څو پورې چې یقین نه وي. که تاسو روزانه 100 وارې دا ولولئ، په زړه کې هم سوچ کوئ چې آیا واقعي دا به وشي او که اوبه نشي. یوه پیره په هیڅ هم نه کېږي. یقین نه بغیر عبادت جسم دا بې روح دی. الله جل جلاله فرمایي ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خیر. اگر تاسو ایمان راوړئ او پرهیزګاري اختیاروئ، نو ها د دې بهترینه بدله ده. 3 چیزونه یقین ماتوي. یو جلتی، خلق په 3 ورځو کې معجزه غواړي. دویم د توجه فقدان، صرف په ژبه باندې وی په زړه باندې یقین نه وي. دریم د ګناهونو ذخیره، د څو پورې چې د حرام د ګټې نه او د حرام تعلق نه او په زړه کې د کینې نه او دعا رفتار کمول، نو دا به یقین څنګه مضبوط کی. قرآن وی ګورئ
الله خپلو بندگانو سره څه څرنګې معامله کوي. نبی علیه صلات وسلام سیرت وګورئ. غار ثور کې مشرکین د غار خولې ته ولاړ دي. نبی علیه صلات وسلام فرمایي لا تحزن ان الله معنا. غم مه کوئ، الله موږ سره دی. دا وړې وړې خبرې نه دي، دا نوټ کول پکار دي. الله باندې به د یقین سیوا وي. کله چې د بنده یقین مضبوط شي نو الله جل جلاله دغه بنده دپاره خپلې دروازې کولوي. راځو د وظیفې عمل طرف ته. وظیفه انتهایی آسانه ده لیکن ډېر د برکت والا ده. اودس وکړو که ممکن وي نو طهارت سره کینو او درود شریف 3 ځله اللهم صل علی محمد او 100 ځلې دا آیات اولولو ایاک نعبد و ایاک نستعین او په آخر کې بیا 3 ځلې درود شریف ووایو. دعا وکړو په خپل زبان کې اے الله زما رکاوټونه ختم کا، زما لپاره دروازې کلاو کا. ستا چې څه کوم په علم کې دي ما په تا باندې بروسه کړې ده، ته زما مددګاري. بهترین اوقات د وظیفې لپاره د سحر نه وروسته ټول نه افضل ترین وخت دی. د سجدې په حالات کې، د شپې په آخري حصه کې او د جمعې په ورځې هم کولی شي. کم از کم 4 ورځې مسلسل کول پکار دي. که کوم مقصد دپاره کوي هغه مقصد به دې حاصل شي. او که دا د ژوند د روزمره حصه وګرځوله نو ژوند به دې نور جوړ شي. نو نن نه وروسته موږ دا عهد وکړو چې خامخا د الله مدد ته حاصلولو دپاره دا به کوو او د الله نه به غواړو او خپل رکاوټونه به ختمو.